ها ماشومانو نن به تاسو ته د پښتنو په ثقافت باندې نننی سبق چې دی زمونږ هغه د پښتنو ثقافت دی او په دې به خبره کوو د دې خو د ثقافت چې دی ډېر اړخونه دي او ګڼې برخې دي. تاسو ګورئ په دنیا کې چې څومره قومونه دي هر ځای کې چې دي دغه خپل د ژوند د تیرولو لپاره یا د هغې خپل یو دود دستور یا د ژوند ژواک وي لکه په هر ځای کې چې نور قومونه آباد دي دغسې پښتانه چې دي دومره د نړۍ یو ځانګړی قوم دی د دو خپل ثقافت خپل روایات خپل دود دستور او خپل ژوند ژواک دی. نو نن سبق چې دی زموږ د پښتنو ثقافت دی بیا د دې چې دی د زده کړې نتیجې د دې کمې دي د سبق په لوستو به ماشومان خپل معاشرتي قدرونه وپېژني خپل دود دستور وپېژني او پکې د برخې اخیستو جوګه شي. دغسې د خپل ثقافت په هکله د سکول په سټیج کردار ادا کولی شي لکه موږ بعضې وخت کې ډرامې کوو په سکول کې یا نور چې کوم دغه دی نو هغې کې زموږ چې کوم ثقافت دی د پښتنو فرض که موږ شمله تړو پکوله شو بیا زموږ زنانه چې دغه خو درون لباس دی او لوی درون څادر دغسې دغه چې کوم کالي دي اوږه د فرض کا او چې هغه اچولي وي که په سټیج باندې هم فرض که مونږ کردار ښیو نو هغه هم داسې وښیو چې هغه زموږ د پښتون ثقافت سره تړون لري لکه داسې نه چې داسې لباس پکې استعمال شي یا داسې دغه پکې وشي چې د هغې مونږ هغه شانتې ترجماني ونه کړی شو نو هغه بیا د پښتنو په ثقافت کې نشي راتلی. داسې د خپل ټولنیز قدرونو او رویو په هکله لوست وکړي لکه ټولنیز قدرونه هغه دي زموږ په ټولنه کې زموږ په چاپېرچل کې زموږ په ژوند ژواک کې چې څومره هم زموږ پښتني قدرونه دي هغه چې هر څیز دی صحیح ده هغه هم زیات دي زموږ ناسته پاسته ده زموږ غم خادي ده زموږ ورکړه راکړه ده زموږ راشه درشه ده او نو چې زموږ کوم د ژوند تیرولو اصول موږ جوړ کړي دي کوم ته چې پښتو یا پښتونولي ویل کېږي پښتني قدرونه ورته ویل کېږي نو هغه چې دی هغې په باره کې هم تاسو وپېژنئ او بیا د هغې په هکله تاسو پوهه شئ او بیا په دې سبق کې اخر کې راکړل دي چې د فاعل مفعول او فعل په ترتیبي جوړښت هم پوه شئ. بیا په دې سبق کې چې کوم زموږ خاص لفظونه دي چې په کوم باندې زموږ د پښتون ثقافت قایم دی او وجود لري پښتون ثقافت اوس ته مخکې ووایي چې د دې ګڼ اړخونه دي بیا هغه مختلف دي بیا هغه ډېر زیات دي. اول که موږ خبره کوو په ثقافت باندې چې یاره ثقافت څه شی دی صحیح ده ثقافت څه ته وایي نو تاسو ته ما مخکې هم ویلي وو چې ثقافت هر هغه کار ته ویل کېږي چې هغه د یو قام یا د یو ځای استوګن په اجتماعي توګه هغه خپل کوي په اجتماعي توګه لکه فرض کړه زموږ تورغر دی چې موږ ټوپۍ اچو دا زموږ ثقافت دی په اجتماعي توګه باندې دا زموږ ثقافت دی. بیا تاسو وګورئ چې نور زموږ کوم دغه دي زموږ د زنانو لباس بیا زموږ مشران شملې تړي څوک پکول په سرې دا زموږ ثقافت دی. اوس هر هغه ثقافت یا هر هغه کار د ثقافت برخه نشي جوړېدی چې هغه په انفرادي توګه لکه یو کس یې کوي ثقافت همیشه په اجتماعي توګه جوړولی شي. لکه اوس فرض کړه زه سهار د کور نه سکول ته راځم په یو خپه ما بوټه چول دی په بل خپه زما چپله ده او زه دغه شانتې ځم راځم دا زما په یوازې توګه باندې دی په انفرادي توګه دی په اجتماعي توګه نه دی دا ثقافت نه شو صحیح ده. دا زمونږ یو فرض کړه زما کمیس اچول دی یو لستوڼی وله زه کټ کړم زه دغه شانتې یو لاس زما بربنډ او بل لاس لستوڼی زما وي نو دا ثقافت نه دی. البته که زمونږ دا پوره کلی چې دی دو یو لستوڼی کټ ګرځئ او بل چې دی هغه یې جوړ کړی وي یا په یو خوا کې ورسره چپلې وي په بل کې بوټ وي دا بیا موږ ویلو چې یاره دا د خلکو ثقافت دی. دا لکه په اجتماعي توګه د یو ځای اوسېدونکو چې دی هغو دا خپل کړی دی نو دا بیا د ثقافت برخه جوړه شي. دغه شانتې قامونه څومره چې خلک دی هغه چې یو دغه کوي خپلوي نو دا بیا ثقافت برخه جوړه شي. بیا په دې کې زمونږ کوم خاص لفظونه چې موږ راکړل دي په دې سبق کې نو هغه دود دستور دی زموږ
دود دستور زمونږ ژوند ژواک ته په دې کې ډېر دغه راځي. بیا ثقافت دی، ثقافت بیا ځان له یو جز جوړ کړل دی. زمونږ میلمستیا صحیح ده، حجره ده، جرګه ده، ننواتې ده او دغسې ننګ دی. نو دا د خاص لفظونه یا د پښتون ثقافت نه زمونږ د ژوند ژواک زمونږ د دود دستور نه دا دو یو څو اهم توري چې دي هغه یې راخیستي دي. نو انشاءالله که دغه بیا په راتلونکي وختونو کې به په دغه هر څه باندې صحیح ده زمونږ په میلمستیا باندې، زمونږ په جرګه باندې، مرکه باندې، زمونږ په ننواتې باندې، په ننګ باندې، په حجره باندې، داسې چې نور کوم زمونږ فرض اشر دی، غوبل دی، صحیح ده. نو نور هم چې زموږ څومره دغه دی د خادای دغه په دې باندې بیا انشاءالله په تفصیل سره خبره کوو.